بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان محترم او رازدار د MSO پروګرام کې راغلو په لینک باندې تقریبا 2-3 مثالونه کار وکړ تر دا ځای پورې صحیح شو. نن راځو موږ تاسو د پلیس ان دیس ډاکومنت په هیډینګونو باندې غږیږو. هیډینګ نه مطلب څه ده؟ مطلب دا چې موږ تاسو مخکې دا ویلې ده مثلا زه غواړم دلته د افغانستان په اړه وغږیم، نو زه دلته لیکم افغانستان. چې کله مې افغانستان ولیکل نو زه دا ځم چېرته هوم کې دلته به دې ته یو هیډینګ ورکوم صحیح شو. نو زم لاندې ورته معلومات لیکم مثلا یار انډي قوس خلاص دومره پاراګراف قوس بسته. دا کار مې چې وکړ بیا دلته راځم مثلا د بل هیواد په اړه غږیږم، نو دلته راځم ورته وایم چې مثلا یار انډي قوس باز دومره پاراګراف قوس بسته. بیا راځم دلته مثلا د بل هیواد په اړه غږیږم، نو دلته سمې وغږېدم دې ته هم هغه ورکوم هیډینګ. نو دلته راځم دې ته معلومات لیکم خلاص. نو دا موږ تاسو سره شو هیډینګونه. نور دوستانو اوس که زه غواړم چې دغه هیډینګونه دلته د صفحې په سر ما سره د موجود وي او په یو کلیک سره زه لاړ شم دې ځایونو ته اکسس ولرم، نو د دې څخه زه کار اخلم. څنګه مطلب؟ زه دلته ځم کرسر مې ږدم ورته وایم چینج زد لینک او دلته ورته وایم پلیس ان دیس ډاکومنت. دلته ګورئ ټول هیډینګونه راوړي دي. خو مطلب اول زه دلته ځم لیکم چې ا مثلا د افغانستان لپاره، آی د ایران لپاره او پی د پاکستان لپاره. زه وایم چې ا باندې زه کلیک وکړم ما د افغانستان هغه ته بوځي صفحې ته. نو دلته لاړ شه افغانستان ورته انتخاب کا وکړي، لاندې راشه آی انتخاب کړم چې زه کله په آی باندې کلیک کوم ما د ایران ته بوځي، او همدارنګه پی انتخاب وو ورته وایي چې دا کله په دې کلیک وکړم ما د پاکستان ته ویسي. کنټرول پرس ونیسه اوس راشه په کلیک وکړه ته عمل ته وړي صحیح شو. دغسې کولی شو تاسو ورڅخه استفاده وکړئ او کار واخلئ. دا مثلا پاکستان دا پاکستان. او بل بوک مارک هم تر اوسه نه دی ویلی، دغلته یې ووایي بیا انشاءالله هغه باندې خپله کار وکړئ پوهېږئ څه په درد خوري او څه رقم استفاده کړئ. بل دا موږ تاسو سره کریټ نو ډاکومنټ دا څه وخت په درد خوري. دا معمولا موږ تاسو نه استعمالوو خو راوړی ده پکې. مثلا زه وایم چې دلته یو کلمه زه انتخابوم چې هر کله په دغه کلمه باندې زه کلیک وکړم ماته د یو نوی ډاکومنټ جوړ شي صحیح شو. یو کنټرول ان وهو ګور موږ ته نوی ډاکومنټ جوړ شو که نه. نو دلته خالي نوم فرق کوي، هلته یو نوم له مخکې نه ورکوي خلاص نور شی نه لري. مثلا زه به راشم دا هلته به ورته هغه ولیکم نو، نو زه چې راځم په دغه نو باندې کلیک کوم ماته د نوی ډاکومنټ جوړ شي. نو دلته راشه نوم ورته ورکړه مثلا کمپیوټر یا هر نوم چې ته ورکوې هغه نه دی ستا کار ده. نو دا مې ورکړه اوکې. اوس چې موږ تاسو راځو هغه باندې کلیک کوو ګوره موږ تاسو ته یو فایل نوی جوړېږي د کمپیوټر په نوم، نور څه خاص هغه نه لري. کنټرول پرس ونیسه یس دا ته د کمپیوټر په نوم یو فایل جوړ شه، نور شی خاص نه لري او دومره استفاده کېږي هم نه. بل څه ده ایمیل ادرس ده. زه وایم چې دلته زه د هر چا په نومونه یا هر شی چې وي هغه باندې زه کلیک وکړم د سړی ته د ایمیل لاړ شي صحیح ده. ایمیلونه به ته ځان سره مخکې لرې ته به دلته هغه کوې. مثلا زه دلته لیکم مثلا زه وایم چې ولید نوم باندې چې زه کلیک وکړم ولید ته یو ایمیل لاړ شي. دا انتخاب که دلته لاړ شه ایمیل، دلته ورته ایمیل د هغه سړی ایمیل به ورته لیکي. مثلا لیکم چې walid@gmail.com د هغه ایمیل چې هر شی وي هماغه به ورته لیکي. سبجیکټ به ورته لیکي څه وایي زه به ورته وایم چې سلام how are you دا مې ورته ولیکل. دلته ورته هماغه نور معلومات لیکي څه شی په کار ده وکړي. زه اوکې کوم اوس کنټرول پرس نیسم په دې څه کلیک کوم ماته ایمیل خلاصېږي. خو اوس ما سره انټرنټ نشته دا صفحه ځکه خلاص شو. که انټرنټ وای د آوټلوک صفحه ماته خلاصېده او کولی مې شو چې ورڅخه استفاده وکړم. دا و د لینکونو مکمل بحث په دې هیله چې پوه شوی یاست، نور شی خاص نه لري. او کوم شیانو ته چې لینک ورکړی ده که غواړئ هغه لینکونه ورنه لرې کوئ، مثلا دغه فایلونه زه ورته دغه ټکس دې نه لینک لرې کړه، نو دا به تاسو انتخابوئ داسې ځای لینک ته دلته ورته ریموو لینک هغه ده بېرته عادي حالت ته راغی. دلته راشه ورته ریموو لینک بېرته عادي حالت، او دلته راشه ورته وایه چې ریموو لینک بېرته له منځه صحیح شو. بل څه ده موږ تاسو سره بوک مارک ده دوستان.
قرآن کریم خو موږ تاسو ټول الحمدلله لرو او مطالعه کوئ. د قرآن کریم په منځ کې کوم خط هغه څه شته، هغه تار څه ده، د څه شي لپاره ده؟ د نشانه د زړه ځای نه خلاصول. خیر څه بوک مارک په ورډ پروګرام کې عینه کار کوي. سو د کوم ځای په موږ تاسو په خپل هغه کې ډاکومنټ کې لاس ایډیټ کړم دا وایلایم دا یا هر شی څه د کړی نو ته نشانی کوي چې تر دا غځای پورې ما کار کړی ده یا دا تغیرات مې پکې راوستی ده. و زه دلته ځم تر دا غځای پورې ما مثلا کار وکړه تر کلک تورې باندې، نو دلته راشه بوک مارک کلک وکړه، دلته ورته یو نوم ولیکه، هر شی چې ته نوم ورکړې مشکل نشته. مثلا زه ورته نوم لیکم ریډیټ، سما دا لوستلی تر دا غځای پورې اډ باندې کلک وکړه، بیخي فایل دې وتاړه. څه کله دې وتاړل زه دا ذخیره کړم، صحیح ذخیره شو، اوس یې بیرته خلاص کړه. چې کله د بیرته خلاصولم نو دا فایل به تا سره چیرته سو کمپیوټر په نوم دا څه شو نو وین ورډ نو ستا کله هغه خلاصوله دا فایل ده چې زه یې اوس خلاصوم لږ په تمه کې تر څو د ران شي. اوس چې دغه فایل هم خلاص کړم، اول مثلا دا زه غواړم ذخیره کړم، دلته ځم ورته نوم ورکوم، ورته وایم چې دا د ډیسکټاپ کې د مثلا یو دوه درې په نوم ذخیره شي. اوس دا ذخیره شو، زموږ تاسو دغه فایل چې کله ذخیره شو اوس زه ځم دا خلاصوم. زه کله مې خلاص کړم چېرته سو یو دوه درې دلته ده، نو دلته څه دا خلاصوم، اوس دغه ده دا مې خلاص کړو. زه نه پوهېږم چې تر کوم ځای پورې ما کار وکړ یا څه مې واخیستل. اوس دلته بوک مارک ته لاړ شه، دلته ګوره ایډیټ شته، دلته ګوټو باندې کلک وکړه، تر هماغه ځای پورې چې تا کار کړی دی همالته دی صحیح شو. دا نو معمولا د همدې لپاره استفاده کیږي. بس دا کراس ریفرنس ته لاړ شو.